دا په میدان وردګ ولایت کې د کرکټ لوبو هغه لوبغالی دی چې چارې تر ډیره بشپړې شوي دي، خو اوسمهال یې د رغونې کارونه په ټپه ولاړ دي. د دغه ولایت ورزشکاران وایي چې د سپورتي لوبو لپاره معیاري لوبغالي نه لري. کرکټ لپاره هیڅ مناسب ځای نشته دی. اوس موږ په لوبې چې کوو په خاوره کې کوو، پیچونه د خاورې دي. تاسو ته معلومیږي بهتره چې په دې ولایت کې هیڅ د ورزش ته زیاته توجه نه ده شوې. همدغه یو دانه سټیډیوم چې دی د ورزش د کرکټ د دوه کارونه هم زیات شوي دي، خو بیرته په حال د خرابېدو کې د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې بیرته توجه ورته وشي تر څو ځوانان وکولی شي په دې کې لوبې وکړي. همداشان د سیمې اوسیدونکي بیا له مسؤلینو غواړي چې دغه ډول نیمه کاره پروژې چې زیات لګښت پرې شوی ورغوي. اوس د دې کار چې دا نیمه پاتې ده او اوس دا حالت د خرابېدو کې ده، نو دا تعمیر هم خرابېږي، احاطې هم نه دي، نګهبانۍ لپاره څوک شته ولې چون جوړ نه ده، خو نه څوک لري، نه له دې نه څوک حفاظت کوي. موږ له دې خلکو له مقاماتو نه دا توقع ده چې د دغه کار که بیرته پیل سي او دا په خیر سره جوړ سي، دا به ښه هم به ځوانانو ته او هم به د ولایت یو غټ خدمت. د دغه ولایت د سپورت برخې مسؤلین بیا وایي چې د ورزش د ودې لپاره هڅې کوي، خو د معیاري لوبغالیو نشتون یې د لارې خنډونه دي. ورزش ته زیاته وده ورکړل شوې ده، ورزشکاران زیات شوي دي. انشاءالله د ورزشکارانو ستونزو ته موږ پوره توجه کړې ده او موږ هغو ته رسېدلي یو، خو د ورزشکارانو یو عمده ستونزې همدا دي چې د دوی لپاره معیاري ځایونه نشته دي. د هرې رشته کې باید معیاري ځایونه دوی ولري. زموږ د کرکټ ورزشکاران عموما د نورو ولایتونو پرتله زیات دي او دوی ښې ومو غوښتل په دې اړه د دغه ولایت د کور او ښار جوړونې ریاست نظر واخلو، خو له هڅو وروسته بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې په میدان وردګ ولایت کې د تا ورته د څو نورو عام المنفعه پروژو چارې نیمګړې پاتې دي. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره